پاکستان له ډیرو بدو ورځو سره مخ دی او د تباه کېدو پر خوا روان دی. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. مخکښ سیاستوال او د پاکستان په مشرانو جرګه کې پخوانی سناتور افراسیاب خټک وایي چې د پاکستان په سیاسي شالید کې به راتلونکې څو ورځې ډېرې خطرناکې او بدې وي. ښاغلي خټک زیاته کړه چې د پاکستان په اقتدار ډېری وخت د دې هېواد پوځ خېټه اچولې وي، خو اوس په خپله په پوځ کې لوی اختلافات رامنځته شوي دي او د یو بل سیاسي بحران د رامنځته کېدو ویره شته دی. دی زیاتوي چې د پردې تر شا بل څه روان دي. افراسیاب خټک دا خبرې داسې مهال کې کړې چې پرون سې شنبه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر ملا فضل الرحمن د پیپلز پارټۍ او مسلم لیګ نه په ګډون ګڼ ګوندیز لاریون د حکومت د ړنګولو لپاره رابللی و. بل خوا بیا ملا فضل الرحمن وایي د عمران خان د حکومت د ړنګولو لپاره ډیره ډاډه ښکارېده او د لاریون په ترڅ کې عمران خان ته په اشارې وویل چې نور د کپتان د پای وخت را رسېدلی دی او موږ به یې د کور په ځای زندان ته ولیږو. په پاکستان کې یو بل سیاسي شنونکی ډاکټر عبدالشکور وایي ملا فضل الرحمن د حکومت د ړنګولو لپاره ځکه ډېر ډاډه او بااعتماده دی چې د اپوزیسیون ډېر ګوندونه او مهم سیاسي مشران ورسره ملګري دي. ښاغلی عبدالشکور زیاتوي چې پیپلز او مسلم لیګ ګوندونه په پاکستان کې تر ټولو قوي او لوی ګوندونه دي. څو ځله پر پاکستان واکمني کړې ده، که څه هم په دې پرلط کې له ملا فضل الرحمن سره ناست نه و، خو ولې د ملا فضل الرحمن د دې کار ملاتړ یې کړی او ورسره ولاړ دي. سیاسي شنونکي عبدالشکور دا هم ویل چې ملا فضل الرحمن هسې عبس اسلام آباد ته نه دی راغلی، د ده تر شا ډېر خلک ولاړ دي. د یادونې وړ ده چې پرون هم مهاله د پاکستان سترې محکمې د پاکستاني پوځ د مشر جاوید قمر باجوه د دندې د اوږدېدا مخالفت کړی او له هغه څخه یې غوښتي چې له خپلې دندې لاس واخلي. هیره دې نه وي چې پاکستان هېواد له سخت بحرانونو سره مخامخ دی. یو خوا یې اقتصادي حالت بیخي ټکنی او تر سخت پولي انفلیسیون لاندې دی، د خوراکي توکو بیې بې کچې پکې لوړې شوې دي. بل خوا یې سیاسي حالت هم ترنګلی او د سیاستوالو ترمنځ یې سختې ناندرۍ روانې دي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو مو راسره تر پایه کتلی وي او ډېر څه مو ورنه زده کړي وي. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو درسره لایک یې کړئ او نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. مننه.